د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون د تعدیل اوسنۍ طرحه او د وزیرانو شورا مصوبه په بشپړه توګه یوه حکومتي طرحه ده. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستاني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د یو سیاسي پلان له مخې د خپلې خوښې کسان د انتخاباتو په کمیسیون کې په دندو وګماري. ښاغلي نورستاني له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه صادر نکړي. ما این از رئیس جلال القدر رئیس جمهور کشور جدا تقاضا کردیم و بازم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تکمیلی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدا مخالفش هستیم، جدا خلاف قانون است. بارها باز براتان تکرار میکنیم این خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر واخلو، خو جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آزادو انتخاباتو د څار اجرایي رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. ښاغلي ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون د کمزوري مدیریت له ستونزې سره مخ دی چې باید د کمیشنرانو د بدلون په ګډون ورکې پراخ اصلاحات رامنځته شي.